تنهایی کې تنها ناست یمه څه کس باندې زه د یوه میاشت کېږي مې دغه دلته ناست یم په دغه غونډۍ باندې غزلې وایم دویم واده دومره خوشحالي لري کور ته چې فرض یوه کاجو درته کښېږدي بل بادام درته کښېږدي کوربچه درته هواره کړي بل بالښت ته راواخلي ولې دا مسلمانان د خلک مشورې کوي خپله خو تباه وي په ما دې کوم واده وکړي زه یې د ځان سره تباه کړم د غونډۍ انډیوال مې نه درلودی نو تا ځه نه سم برابر زبانه ګولۍ دواوې دې وخوړې پر چم ډاکټر صاحب نارینه مریض راغلی دی د کرونا په واټ کې داخل که بیداري وکړه بخل پورته که جنګ یې ونه چیلانه کې ډاکټر صاحب زنانه راغلی ده مریضه هغه د بل واټ کې د کرونا په واټ کې داخل که د زنانو په واټ کې بیداري وکړه زه جوړ یم والله کښېنه ته کښېنه ستا د پروم رالی درلودلی څه اوه پرون رالم څنګه موسم خیر کرکه پر زړه دې کم ارمان دی شک سوی خدای یاره پر زړه مې د ارمان دی عثمان خانه دونه وړسم لکه تنبه دا به څه وکړې دا کمبه یاره په جنګ کې مې خوله بچایي په هر جنګ کې مې خوله ماتې په ننه ترک چیر دی ورک دی هاي څه کوې هاي څه د کور دې په چپه خوا غوښ نشې بشې خدای چل کړي یا وروره دا د جوس پیسې مې نه درلودې اوبه مې ور واچولې د جوس په نیت یې څښم عثمانه ته دا څه کوې د کلندرانو ډریورانو واده والا لګوي بغیر واده والا نه لګوي دا ولې یاره واده والا چې دی هغه بېزتي برداشت کوي غریب خانه عمر زیاتېدل غواړم د دې دپاره زه څه وکړم عثمانه ته واده وکړه د واده سره دا زیاتېږي یا دا غال به در باندې ودرېږي زړه دا راته وایي زه جیب کتره جوړ شم د ګردې دنیا جیبونه پرې کړم دا ساتي چې د خپلو انډیوالانو جیبونه راوړو تا هغه عثمانه لیونی چرس کول څه بلا ده ولکه نه چرس کول نه شی کول بېروزګاره یم